سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. نو خدای دې وکړي چې هر چیرې یاست روغ جوړ به یاست. شین بولئ که مازدیګر بولئ، 3:30 بجې شاوخوا دي. نو دا موټر مې دا ډېرې ورځې کېږي راده، تقریبا دا 2 هفتې کېږي. نو څه رقم بخیرني، نو بیخي چې در ښکاره کړمه وبه وایاست چې څنګه پکښې ګرځې. نو داسې دی چې اوس مې وخت پیدا کړم، دا موټر به پرېولمه، نو د هغه بعد به بیا ګورو چې چیرې ځو. ذکرا ویله ول زه هم در سره ځمه. چیرې ځې ذکرا؟ څنګه ښایسته پوړنی دې په سر کړی دی. چیرې ځې؟ سرویس ته ځې؟ موټر پرېولې؟ صحیح دی. نو راځئ له خیره سره د موټر به اول پرېولو، بیا به ګورو چې څه کوو. بیا نو مازدیګری دی بالا، داسې تېز را روان و رخشې والا، بیخي کیسه وه. سرویس بیا ښه دی، موږ ته نږدې دی. کله کله زه بیخي ورته پرېږدم ځینې ولاړ شمه کور ته، 1 ساعت 2 ساعته بعد چې ورته راسمه پرېولی. ژمي کې خو نو چې یو څه لمر یې بیا ښه خوند کوي موټر پرېوي. دا وخت بیا پر دوی باندې سایه سي و مخ. موټران هم ډېر ولاړ دي چې نوبت به پیدا شي که یا زموږ نوبت پیدا شي که یا. دا 2 موټره خو نور ولاړ دي. سرویس ته ولاړ دي او که دغسې ولاړ دي. وارې به معلومات ځینې وکړم چې څنګه حساب دی. یو موټر فکر کوم تر ماله مخکې دی، دا هغه موټر. هغه بعده به زه زما نوبت وي. هلته مسجد هم شته، په دې پټرول پمپ هم دی، دې خواته دوکانونه هم دي. دې چولک یې پرېولي، وینې یو موټر ورته ولاړ دی. دا هغه چې تر څو دوی موټر را پرېولی، ذکرا ما او تا به یو شی می رانیولی وای. څنګه و؟ تی رانیسې؟ چیش رانیسې؟ نه راته وایه. ولې؟ د اذان شی کومه دی؟ دا سپیکر ښه او دغه د اذان ده، دا ګویا یې ولیده د اذان. د اذان شی دی، هغه سپیکر دی، اذان پکښې کوي. اذان پکښې کوي. او اذان وشو د مازدیګر. دا یوه نوبت خلاص شو، کار یې خلاص شو، مانه راویستی. د دې بعده بیا زموږ وار دی. شاته یو بل موټر هم ولاړ دی، نو نه پوهېږم چې زموږ وار دی بیا که نه دی. اوس نوبت د ده شو. زما شاته یو بل موټر هم ولاړ، نو نه پوهېږم چې هغه پرېولي که دغسې ولاړ دی. د انتظار ماسې بله لار نشته. نو ورځ له مخه هم ورته راغلم، هلته ودرېدم، یو 2 موټرانو بېرته ځینې ولاړم. نو اوس که ولاړم نو بیا نه ده معلومه چې کله راسم. نو یو ګړی به انتظار ورته وکړم چې تر څو نوبت راځي. اذان هم وشو، هلته به جومات هم وکړم د مازدیګر. هله به ټول کارونه سره برابر شي. او ذکره ته به راته انتظار شي، زه به لمونځ وکړم. سمه، ته به شیان واخلې. د موټر بخاري مې بنده کړله، دستي یخ شو لکه د دوبي ګرمي. دوی دا کار هم یو څه تیز کوي. راځه ښه دی. ذکرا
سیف وکړو پورته یې کوي نو خو اوس یې دا لاندې خوا ور پاکوي وینې زموږ دا هم دغسې پورته کوي راویې نه غورځوي لاندې پر ژدله یې د نه راغورځي هو ما جومات وکړئ نو دی هم فکر کوم تر ما له مخه و دغه موټر هم تر ما له مخه و ما جومات وکړئ ما فکر کوی چې ما چانس میس کوي هغه وایي یا دی تر تا له مخه و دې خواته راسه خیر تر اوسه لا دونې ناوخته نه دی صبر به وکړو صبر میوه خوږی هغه دی کارواش ذکره ورته ووایم چې څه اوبه در باندې توکې وبه دې لمبوي د دې بیا دغه د لمبېدو سره نه ده جوړه اوس خو نو چې دا اوبه په در توکي بالا به بغارې ویاوه ورته وبه وایم څه په در توکي پاکه یې سمه ده صحیح ده زما نوبت شو د خیره سره ذکره زموږ د موټر نوبت شو اوس یې پرې وینځي اوه یخ خو بې ونه کېږي یخ یې کېږي ما دا دې جاړې یخ دې اوسي نو موږ څه کوو دا چوکۍ راایسته که یو ځای بد دی چې وکیم کلینر نه لري هغسې هوا پکښې ووي هغه بېرته دوړې سره پورته شي بېرته په موټر باندې کښېني نو دا څوک چې وکیم کلینر لري هغه دا ډېر ښه پاکېږي موټر دغه حساب دی نو اوس یې فوم ورکوي نه ورلوېدی اوس یې پورته کوي ذکره ذکره ته وګوره اسمان ته یې نسي رسولی ځي کرار نو بالا تاریکه کېږي ماښام چې د بوټو وار دی بوټونه ورپاکوي ذکره اوس بوټونه ورپاکوي نه بوټونه ورمینځي کوي رواج یې کړی و دلته راغی پاک شو که داسې خرین شوی و یو مخکې ښه وه مخ نو کندهار سوپر مارکیټ دی موټر دغه د اوس یې وچوي اوس یې وچه کوي بیا به خبرې کوو مازدیګر ټیم نه دلته هم بیروبار یي شاوخوا خلک ډېر ګرځي بیخي یو مخ خرن سوی و بیخي داسې سوی و لکه پردی موټر چې و اوس نو اوس له خیره سره اماده شو مخکې د ذکرا مخ نه پکښې معلومېدی اوس پکښې معلومېږي وینې ذکرا شان هم رانیوله نو پاک سو بیخي خوندور سو مخکې داسې سوی و چې بیخي یو مخ د ناستې نه و ټول ځایونه یې پاک سو ګین هم پکښې کېدی زویه ذکرا حالا ماښام هم څو بسم الله وکړو الله به له خیره سره د ځای ولاړ سو ذکرا صحیح دی دروازه خلاصه ده چې کومه دروازه خلاصه یو دروازه خلاصه ده نو نه پوهېږم کوټ نه ده اصلنتي سړی ده خو هېڅ الله کوي نه ده پیاز ده دا وخت یو څه یخ هم سي نو کومې خوا ته ولاړ سم لمر هم تقریبا هغه دی لوېدلی دی
څه کړه پاره دې په ایښی دی په دې پیازو دې ته څه شي وایي پیاز ورته وایي دلته هم دا لیلامي و دا شان خرڅېږي بازارونه هم بیخي یو مخ د کورو خواته را رسېدلي دي پاینوم یې نه کیم چای هم نه دی راسره راخیستی ځکه زه وختي راووتلم ما ویل زه به وختي خلاص سم بېرته به ولاړ سم بیا به راووځم هغه بیروبار ډېر و نوبت ناوخته راورسېدی بل اوس ژمی دی چې مخ راړی بیا ماښام شي ورځ ډېره کم وي ذکرا بل شی خو به نه غواړې چیش دې رانیولي دي چی شی ته ښکاره که ماته آنین په نامه یو سنیکس دی دا یې خوښ دی پیاز دی اوه وارې به کور ته ولاړ شو ذکرا به هم شوه کو والا ذکرا خو نو والا خسته ده په عذابېږي اوه ولې بېرته اولې په وارې ته راغله ډېر لرې مو راوند راوخوړی نږدې هم راتلی سوی او به ځو د کور خواته ذکرا به تاکو ولې No. یخ دی بالا به کور ته ولاړ شي صحیح دی حالا نو موږ تاسې به هم خدای پاماني سره وکړو بیا به سبا خبرې کوو نو تر سبا ښه وخت الله په امان